ما پرېږده چې دننه وګورم څه دي. نه مورې دننه هیڅ نشته، ته مه ځه. نه زه به خامخا ګورم او بیا به ځم. دا څه دي؟ دا خو بیخي ناممکنه ده. دا څه دي؟ داسې خو نشي کېدی. یا خدایا دا څه بلا ده؟ تاسو دواړو د درس په ځای دلته د ویډیو ګیمونو اډه جوړه کړې ده؟ ښه وشوه چې پر وخت راوتم، ګنې نن به مور زمانه چپس جوړ کړي وای. مورې زما خبره واوره، دا عبدالله زه مجبور کړی ومه. همدا ده، دا ستا د لور او د ګاونډي معاملې دي. څه خبره ده؟ ولې دې بیا ټول کلی په سر اخیستی دی؟ بچو ما خو تاته د تعلیم لپاره پیسې درکولي، ته دلته وخت ضایع کوې؟ بابا جان عبدالله راته وویل چې دا نوی گیم دی، بس یو ځلې وګوره. د دې حل یوازې دا دی چې د دې گیمونه بند کړو او د عبدالله کور ته ورشو. هو نن به د عبدالله پلار ته د هغه د زوی ټول حال وایم. راوځه ولې؟ نن دې پلار ته ښیو چې ته څومره مطالعه کوي. آیا ولې به وژغورل شي؟ د درېمې برخې لپاره فالو او لایک کړئ. بختي ته دلته ولې راغلی؟ زیبا ستا په سترګو کې غم ښکاري. زه تاته یو راز ویل غواړم. دا لیک زما لپاره ډیر مهم دی. زیبا دا لیک چا درکړي؟ زه د هغه نوم نشم ویلی. دا نښه ما مخکې لیدلې ده. بختي مهرباني وکړه نورې پوښتنې مه کوه. زیبا په دې شپه کې څوک راغلی؟ بختي دروازه مه خلاصوه. زیبا تا هغه کس پیژنې؟ زه له ډېرې مودې وروسته راغلی یم. ته زیبا څنګه پیژنې؟ د دې خط راز یوازې زه پوهېږم. په دې عکس کې حقیقت پټ دی. بختي هغه عکس مه ګوره. بختي دا هماغه سړی دی. دا هماغه سړی دی. اوس به هر څه ښکاره شي. بختي